هندوان ولې ډیر سخت وشرمېدل؟ د پانیپت فلم څنګه ناکامه شو؟ په څومره پیسو جوړ شوی و؟ څنګه او څه ډول ناکامه شو؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د په 1000 میلیونه روپیو جوړ شوی پانیپت فلم ناکامه شو. د پانیپت په 3مه تاریخي جګړه جوړ شوی هندي فلم چې 1000 میلیونه هندي کلدارې مصرف پرې راغلی و، تر اوسه پورې 280 میلیونه هندي روپۍ کړي دي. او د هند فلمي کره کتونکي وایي چې دا تاریخي فلم له تاریخي ناکامۍ سره مخ شو. دغه فلم چې نه یوازې د هند خلک ورته په ډیره تمه و، بلکې افغانان هم ورته په تمه و. له دې امله په تمه و چې د پانیپت په 3مه جګړه کې افغانانو د احمدشاه بابا په مشرۍ کې د مراఠیانو ستر پوځ ته ماتې ورکړې وه او دغه تاریخي جګړه په خپل نوم کړې وه. په دغه فلم کې ډیری افغانانو غبرګون هم ښکاره کړی و چې ویل کېدل په دغه فلم کې د احمدشاه بابا ته سپکاوی شوی دی. که څه هم په دغه فلم کې د پانیپت تاریخي جګړه هم د افغانانو په بریا ښودل شوې ده. هو د تاریخ پوهانو په وینا په فلم کې یو شمېر تاریخي تېروتنې شته دي چې ښایي قصدن شوې وي او یا هم فلم جوړونکي ترې ناخبره وي. دغه تاریخي او ګران بیه فلم چې د ډسمبر په 4مه نیټه نندارې ته وړاندې شوی و، په لومړۍ ورځ یې تر 40 میلیونه زیاتې هندي کلدارې وګټلې او له لومړۍ ورځې خلکو ویل چې دغه فلم به یو ناکامه فلم وي. دغه فلم چې په 1000 میلیونه هندي کلدارو روپو جوړ شوی و، تر اوسه پورې 280 میلیونه هندي کلدارې ګټلې دي او د هندي سینما کره کتونکي وایي چې که روزانه او نه هم دغه فلم ډیر خواري وکړي نو 300 میلیونه پورې به لاړ شي، خو تر دغه ډیر د مخکې تګ ډیر ګران دی. دغه فلم چې آشوتوش ګواریګر جوړ کړی دی، په لومړي ځل پکې سنجي دت او ارجن کپور یو ځای کار کړی دی. سنجي دت په دغه فلم کې د احمدشاه بابا رول لوبولی دی، همداراز ارجن کپور بیا د سدا شیو راو بو رول او د هغې د میرمنې پاروتي په رول کې را څرګنده شوې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.